تازه خبر طالبانو د کورونا وایرس په باره کې ډیره ښه پریکړه وکړه او طالبانو ولې خپل پسرلني بریدونه وځنډول. دلته یې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د پاکستان رسنیو خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې پسرلني عملیات ځنډولي دي. پاکستان ټوډي د طالبانو له خولې لیکي چې د عملیاتو د ځنډولو پریکړه د کورونا وایرس سره د مبارزې له کبله کړې ده. د طالبانو ویان سهیل شاهین وویل پاکستاني رسنیو ته ویلي چې وروستۍ معلوماتي او د کارپوهانو تحلیلونو ته په پام سره موږ په دې وخت کې پریکړه کړې ده چې پسرلي بریدونه ځنډوه. ټاکل شوی و چې طالبان د مارچ پر 14 نیټه په ټول افغانستان کې پسرلني عملیات پیل کړي. طالبانو ویلي چې عملیات د سولې لپاره نه دي ځنډولې بلکې د کورونا وایرس لپاره یې ځنډولې دي. وسلوالو طالبانو د تیرې فبرورۍ میاشتې پر 29 نیټه په قطر کې له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، خو پر افغانانو یې بریدونو ته دوام ورکړ. د طالبانو دغې پریکړې د دغې ډلې خلاف سخت غبرګونونه راوپارول. که څه هم طالبانو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې بریدونه او پسرلني عملیات د کورونا وایرس له کبله ځنډولي دي، خو ډیری نوري بیا په دې باور دي چې پر طالبانو د امریکا متحده ایالاتو فشار اچولی چې نور د افغانانو خلاف هم عملیات وځنډوي. تېره اونۍ د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال فرانک میکنزي ویلي و چې فکر نه کوم طالبان د سولې په تړون عمل وکړي، ځکه تر اوسه د طالبانو په بریدونو کې د پام وړ کمی نه ده راغلی. نوموړي دا خبرې په سنا کې د وسلوال پوځ د خدمتونو کمیټې غړو ته کړې دي. د سمندري ځواکونو جنرال فرانک میکنزي د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ یو لوړپوړی قومندان دی. هغه شک ښيي چې طالبان به د سولې هوکړه عملي نه کړي او که بریدونه هم دا ډول دوام ومومي په کار د سیاسي مشران یې په تړاو پریکړه وکړي. همداراز ډیری نور امریکایي سناتوران هم پر سپینه ماڼۍ فشار راوړی و چې طالبان د افغان حکومت خلاف له جګړې کینوي، خو ظاهرا طالبانو دا خبره نه مني او اوس طالبانو ته هم د کورونا وایرس پلمه په لاس ورغلی او دا موضوع د عملیاتو او درولو بهانه کړې ده. افغانان وایي چې په هره نامه په افغانستان کې جګړه ودرېږي دوی هر کاری کوي. د طالبانو اوسنۍ او د جګړې بندولو ته تر اوسه افغان حکومت غبرګون نه دی ښودلی، خو په لویه کې هر افغان د جګړې د بندښت غوښتونکی دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.